ښځې خو بیا بیخي دا خبرې ډېرې کوي، ها پلانه یا ها د پر الله یې له سرې خوله برابرېږي لانه، ځکه د ښځو عقل ناقص ده. که څه دنیا یې اوس له موږ سره نه مني، خو زموږ دا ایمان ده چې د ښځو عقل ډېر کم ده. نو د دې کم عقل په مقتضا باندې کوچني شیان غټ ورته ښکارېږي. نو یو خو به دا کار کوي الله یشرکن بالله، له الله سره به شریک نه نشي. او دا ډېره مهمه مسله هم ده، د ښځو په رابطه هم د نارینهو په رابطه هم له الله سره شریک نیول دا معنا لري چې یا د مخلوق صفات راواخلي الله ته ثابت کړي. د مخلوق صفت عجز ده چې دا ومنئ، ولا یسرقن غلاوې به نه کوي، چې دا ومنله سید غلا نه کوي. ولا یزنین زناوې به نه کوي، زناوې خو مالته دی وې چې هر څونه به ډېره زانیه و هغه به په ټولنه کې تکړه ښځه وه. اوس هم دلته پروګرامونه شته مخکښې ښځې، مخکښې به هلته دا وي چې بس له ډېرو خلکو سره به تعلق و. الله وایي دغه مخکښۍ به نه کوئ، کرارې به په کور کې کښېنئ، زنا به نه کوي. اوس که د دې اوس نقشه سړی تاسو ته بیان کړي، یو خو یې د بیان ضرورت نشته، خو ما مخکې هم درته ویل ستاسو بختور یاست، فیسبوک هم لرئ، موږ یوازې له رادیو کاروو، تلویزیون به هم لرئ، زموږ هغه هم نشته. نو تر موږ ته ښه خبر یاست د دنیا له حالاتو، دنیا کې نن څه تېرېږي. نو چې اوس یې زه جزیات درته بیانوم چې ها اوس و دا اوس و پلاني دا وویل پلاني دا، نو دا مطالعه چې په خپله وکړئ ښه ده. هغه وخت هم دغه نقشه وه. نبي علیه السلام دا کار به نه کوئ، ښځه به راله زنا به نه کوي. او بل ولا یقتلن اولادهن، خپل اولادونه به نه قتل کوي. هغه وخت کې داسې کیسه وه، قابله به راله چې نجلۍ به پیدا سوه، مور به ورته وویل چې دی خوا به دی دا نجلۍ یوسئ ځایه پټه که په خاورو کې.